الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورة الأعراف. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. اما بعد. زما د ایمان او د کلمې ورنو الله جل جلاله سره زما ورځ په آخرت باندې عمل نامه په خلاص باندې درک، او الله جل جلاله مو په خپل ټولو کارونو کې کامیاب، او په دین کې الله جل جلاله په کامیاب لره. کوم نن بیا د قرآن عظیم شان په برخه کې او د هغې د عظمت په برخه کې بیا خبرې کوو. قال الله، چې رسول الله جل جلاله فرمایي: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن لوستل کېږي، الله جل جلاله فرمایي چې قرآن لوستل کېږي فاسمعوا، واورئ دا قرآن، یعنی خبرې مه کوئ، شور مه کوئ، له قرآن ته واورئ، وانصتوا او چپ پاتې شئ او غلی پاتې شئ، لعلکم ترحمون، نو تاسو باندې به الله جل جلاله رحمت وکړي. سورة الاعراف او 204 آیات. او الله جل جلاله چې کله د قرآن نازلو، نبی صلی الله علیه وسلم ته هم همدا اشاره شوې ده. ابي موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان جعل الامام، کله چې تاسو یو امام جوړ کړئ او هغه امامت کوي سر، لیؤتم به، کله چې تاسو هغې پسې ودرېږئ او هغه امامت کوي. واذا کبر فکبروا، کله چې هغه الله اکبر وکړي تاسو هم الله اکبر وکړئ، او د هغې سره یو ځای ووایئ، ځکه چې ستاسو الله اکبر او د هغې دواړه وشي. واذا قرأ، او کله چې قرآن لولي، یعنی سورت لولي، الحمدلله لولي، هغه دواړه د قرآن ځینې دي. فانصتوا، تاسو چپ پاتې شئ. رواه المسلم. مسلم وایي چې تاسو به چپ پاتې کېږئ، نه به الحمدلله وایي او نه به، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی. وقال ابو حنیفه و احمد بن حنبل رضی الله عنهما: لا يجب على المأموم، واجب ندی په مأموم باندې، یعنی مقتدی باندې ندی واجب قراءت، اصلا قراءت په مأموم یا په هغه چا باندې نشته چې هغه مقتدی وي. فی سره، په پټه باندې، مګر په پټه کې بیا کولی شي. اصلا فی سره، هغه په ځان ته بیا چې کله مونځ کوي نو بیا دا کولی شي چې قرأت ځان سره ووایي او خپل ځان ته یې ووایي، ځکه دا منفرد دی او په ځان ته او په هغه منځونه کوي کوم منځونو کې چې جهر نشته. ولا جهرته، نه په جهر کې قرأت شته. یعنې هر سړی چې کله وایي بما ورد، هغه څه چې راغلي دي فی الحدیث، په حدیث کې هغه څنګه دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من کان له امام، چاته چې امام وي او امام د هغې پسې اقتدا کړي، فقراءته، د دې سړي قرأت داسې دی، قراءة له، یعنی فقراءته، قرأت د امام داسې دی لکه دا سړی چې په خپله باندې قرأت لولي. د امام قرأت، امام قرأت کوي، فقراءته قراءة له، یعنی قرأت د مقتدی دی. مقتدی هم هماغه قرأت چې کوم یو الله جل جلاله فرمایي د هغې په واسطه باندې چې مونځ کوي یا جمع کوي، او امام خپل جهري مونځ کوي او هغې کې جهر کوي په الحمدلله او په قرآن عظیم شان باندې، نو تاسو د هغې قرأت داسې دی. حدیث کې داسې وایي چې تاسو به چپ ودرېږئ. دا حدیث عن جابر رضی الله عنه، جابر رضی الله عنه مرفوعا روایت کړی دی، او موتا دا حدیث راغستی دی چې تاسو به کله چې امام قرأت کوي تاسو به چپ ودرېږئ، سکوت به کوئ. وقال الله تعالی، او الله جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي: افلا یتدبرون القرآن،
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ایا تاسو د قرآن په وخت کې لوستلو په وخت کې تعقل او تدبر نه کوئ؟ یعنی تاسو په دې کې فکر نه کوئ. مثلا امام قرأت لري، تاسو په هغې قرأت کې تدبر وکئ او تعقل او تفکر وکئ چې امام قرآن عظیم شان کې کوم صورت لري. مثلا انا اعطیناک الکوثر، کله چې لولي نو تاسو په دې باندې فکر وکئ چې د قرآن کې څه راغلي او دې کې څه تدبر او څه تعقل او څه تفکر پکار دی. یعنی تاسو به چوپ ودرېږئ، جهر به نه کوئ، تاسو به هیڅ هم نه وایئ. لکه ځینې خلک چې وایي چې الحمدلله دا او دا شی نه نشته دی، ځکه تا ته به وایي چې افلا یتدبرون القرآن، ایا تاسو د قرآن تدبر نه کوئ، تفکر تعقل نه کوئ. ام على قلوب اقفالها، نو علماء دې کې وایي چې رفع الصوت به نه کوئ. تاسو به خپل نه کوئ. کله چې رفع الصوت د امام د خوا نه وشي، سورة محمد او دا 28مه سپاره ده او 104 آیات 40 آیات دی. نو دا فرمایي چې فی الصلاة الجهریه، په کوم یو منځ کې چې جهر وي او امام قرأت ولي للامام، د امام د پاره. نو تاسو څنګه چالو کوئ؟ تاسو دې دپاره باید مستعد اوسېږئ لتستفید المأموم. د امام پسې باید د دې نه د امام د قرأت نه چې هغه وایي مثلا الحمدلله او قرأت ولي، د هغې د قرآن نه باید تاسو مستفید شئ او فکر ورته وکئ. المأموم یعنی مقتدي دې چوپ پاتې شي او تفکر دې وکړي په هغه آیتونو کې چې امام الولي، ویتدبروا او په دې باندې تدبیر وکړي، وتعقلوا. دا مفسرین دا کلمات وایي چې کله امام قرأت لولي تاسو پکې تدبر او تفکر وکئ، نه دا چې تاسو د امام سره خامخا قرآن ولولئ نو بیا تاسو تدبر او تفکر نشو. دا خو ستاسو دپاره خپله وینا شوه. او مخکې آیاتونو کې هم درته ویل شوي دي چې کله چې فاسمعوا قرآن لوستل کېږي له وانصتوا او چپ پاتې شئ لعلکم ترحمون، نو په تاسو باندې به رحمت وشي، ځکه چې تاسو چپ پاتې کېږئ او هغې ته غوږ دی. او امام صاحب احمد او ابو حنیفه دا حدیث د جابر رضی الله عنه دلیل نیولی دی چې هغه کوم یو تاسو چې کوم یو دغه غواړئ چې امام مقتدي دې څه ووایي، هغه په هغه ځان ته منځونو کې دی او په هغه منځونو کې دی چې هغه سري وي، یعنی هغې کې قرأت نه وي. لکه مثلا د مازدیګر منځ چې دی یا د ماسپښین منځ کې چې کله قرأت نه وي نو کولی شئ تاسو چې هغه سري وي، نو بیا که قرأت ووایي نو پروا خپل ځان سره څه ووایي الحمدلله ووایي، بیا پروا نشته. اما په جهري منځونو کې بالکل نشئ کولی، ځکه چې الله جل جلاله داسې فرمایي. او بل دا دی چې کله چې وحی راتله رسول صلی الله علیه وسلم ته په هر روژه کې په هر رمضان کې به جبرائیل قرآن عظیم شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکرارو او هغې به ویل ورته. په سورت قیامت کې آیاتونه راغلي او هغې ته داسې وایي قال الله وایي لا تحرک به لسانک. نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې جبرائیل امین قرآن لولي نو ته خپل ژبه مه خوځوه، ته چپ پاتې شه. لتعجل به، چې ته په دې باندې تعجیل کې چې زما په یاد باندې پاتې شي او زما په ذهن کې کښېني، نو ته تعجیل مه کوه. ان علینا جمعه، مونږ قرآن برابرو او ستا په سینه کې جمع کوو. وقرآن او قرآن ستا په سینه کې جمع کوو. فاذا قرأناه، کله چې هغه قرآن لولي فتبع، جبرائیل په مقابل کې فتبع د هغې متابعت وکړه، یعنی چپ پاتې شه او د هغې متابعت. رسول صلی الله علیه وسلم به ویل چې زه په زر دا قرآن شریف تکرار کړم چې زما په ذهن کې کښېني چې رانه هیر نشي. نو الله ورته وایي چې ته چپ پاتې شه، مه وایه قرآن عظیم شان، بلکې فتبع قرآنه، د جبرائیل امین چې کوم قرآن درته لولي په هماغې ته غوږ کېږده چې هغه څه لولي. ثم ان علینا بیانه، بیا به موږ تا ته د قرآن ټول ستا په سینه کې واچو او جمع به یې کړو. خو ته داسې مه کوه چې د جبرائیل امین سره سم قرآن عظیم شان وي. د دې آیاتونو نه علما دا وایي چې دا ثابتېږي کله چې قرآن لوستل کېږي، کله که په مانځه کې وي او که غیر د مانځه نه وي، باید سړی سکوت وکړي، ځکه الله وایي فاسمعوا واورئ او انصتوا او بیا چپ پاتې شئ. او بیا په بل آیات کې داسې وایي چې کله چې تاسو قرآن لوستل کېږي افلا یتدبرون القرآن، علما وایي چې تاسو تعقل او تفکر وکړئ په دې کې چې دا کم آیات دی، د کم شي دپاره نازل شوی دی او په څه ترتیب باندې نازل شوی. په لحاظه د قرآن احترام کول په دې باندې دي چې که امام پسې ولاړي الحمدلله هم د قرآن ځنې ده،
یو صورت دی او اولین صورت دی باید ته الحمدلله هم ونه وې ځکه یې ونه وې چې قرآن عظیم الشان درته وایي چې فانصتو چپ پاتې شه او مه یې وایه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم وایي چې مه یې تکراروه ځکه چې یوازې ته یې واوره او دا د قرآن احترام او عزت دی. قرآن مجید څه شی دی؟ تاسو قرآن عظیم مونږ تاسو نه پیژنو. دا د ټولو نه هغه مقدس او د ټولو نه هغه عظیم کتاب دی چې الله تعالی د طرف نه د انسانیت کاروان ته او د انسانیت نسل ټولو ته د اول نه تر اخره پورې په ډیر عظیم الشان رهنمایي سره نازل شوی دی او په دې باندې د هغوی جهل او ظلم ټول د منځه تللی دی. فلهذا د قرآن په باره کې باید موږ او تاسو همیشه دپاره تدبر وکړو، تعقل وکړو، تفکر وکړو. که نور هېڅ هم نه وي باید دومره پوه شو چې د دې دا کلمات څه شی دي او څه شی نه دي، باید غوږ ورته ونیسو. په دې کې زموږ ثواب دی، نه دا چې امام هم قرأت وایي او تاسو هم قرأت وایي. بیا خو کور کې خپل منځونه وکړئ، نو امام ته بیا کوم ضرورت نشته دی ځکه چې د قرآن عظمت تاسو ختموئ او خرابوئ. فلهذا تلاوت او خصوصا ابو حنیفه صاحب رحمه الله او احمد بن حنبل دواړه امامان په دې باندې تکرار کوي چې باید ټول هغه څوک چې کله امام قرآن لولي په دې حدیث د جابر رضی الله عنه باندې دلیل نیولې، نو تاسو چپ پاتې شئ چې په موطا کې راغلی صحیح حدیث دی، باید تاسو چپ پاتې شئ او هیڅ قرأت ونه لولئ. بل چې کوم یو حدیث ما ولوسته چې الفصل الاول کې د احادیث راځي چې عن عثمان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، عثمان رضی الله عنه فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دا رواه البخاری. عثمان رضی الله عنه دا روایت کوي چې او وی فرمایل تاسو کې بهتر سړی هغه دی چې هغه زده کړه کله قرآن لوستل کیږي نو لولي، تعلم القرآن الولي او دې ته ښودلو باندې کیږي، نو باید دا ورته غوږ کیږي او واوري. نو ځکه ستاسو نه بهترین انسان هغه دی من تعلم القرآن، څوک چې تعلیم د قرآن کوي، وعلمه او بل چاته یې رسوي او یا د هغې احکام بل چاته رسوي، نو دا د دین یوه ګټه ده. رواه البخاري. دا بخاري روایت کړی دی او وایي چې تعلیم د قرآن ضرور دی، باید وایي کوي او بیا د قرآن تعلیم چې دی بل چاته هم نفع ورسوي. ځکه قرآن مثلا په مانځه کې کله چې قرأت وایي نفع یې هغې ته رسېږي، یا کوم بل ځای کې قرأت وایي، یا په نورو په فرضونو کې قرأت وایي، یا د نورو مناسکو او لکه مثلا د قرآن د ختم په باره کې چې په روژه کې ختمیږي چې جبرائیل علیه السلام مخکې ما ولوسته چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې تکرارو، نو موږ تاسو هم کولی شو چې د ختم په وخت کې یا د روژې په میاشت کې موږ د ختم کې غوږ کیدو تر څو چې هغه څه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما قرآن کې تدبر وکړو او ختم وکړو، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې په میاشت کې به په هغې باندې به جبرائیل ختمو قرآن عظیم الشان، یو ځل به جبرائیل وایو او بیا بل ځل به محمد صلی الله علیه وسلم دا تکرارو ورسره. فلهذا دا قرآن عظیم الشان په روژه کې ختمونه دا ډیر ضروری دي. بل دا دی چې د هر مسلمان دپاره دا پکار دی، دا د دوی مقدس کتاب دی، دا د دوی عظیم کتاب دی، دا د دوی رهنما دی، دا د دوی د شان د مسلمان سره برابر یو کتاب دی چې دا په هر صورت باندې د دې په ښه راځي او ټول احکام پکې موجود دي. فلهذا هر چاته لازم دی چې قرآن عظیم الشان په خپله ولولي او په خپلو بچو او وړو باندې ولولي او په خپلو شاګردانو باندې ولولي تر څو پورې چې داسې وشي چې قرآن عظیم الشان عام شي او ټولو خلکو په سینو کې راشي چې دا عظیم خپل کتاب چې ایمان یې پرې راوړی دی. او بله دا خبره ده چې علما ټول په دې باندې فتوه کوي کله چې تاسو قرآن لولئ لکه مانځه کې چې څنګه ودرېږي او ثواب هم دی، داسې په قرأت د قرآن کې الله جل جلاله تاسو ته ثواب درکوي. کله چې قرآن عظیم الشان ولولئ تاسو ته د مانځه قدر ثواب درکول کیږي او یا د بل کوم فرض چې ادا کیږي د هغې قدر ثواب درکول کیږي. عن عقبه بن عامر رضی الله عنه قال خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، راووت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چرته راووته وسلم او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ونحن فی الصفحه. راوی وی عقبه وی بن عامر چې موږ په صفه باندې ناسو، اصحاب صفه
د شپېتو نه تر لږو کله ډېرېده به هغه کسانو چې دوی فی سبیل الله د جومات په صفه باندې به ناستو، قرآن عظیم الشان به یې ویو، او کوم ځای ته به چې وفتونه تله یا به غزوې کېدلې نو دا خلک به ورسره و. دا هغه فقیران خلک وو چې دوی به په صفه کې ناست او د خلکو د خیراتونو نه به هماغې نه به هر څه چې خواړه، نو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی سره ډېر زیات محبت کو، ځکه دا د اسلام فقیران خلکو او ډیر پاک او صفا خلکو او د دین باندې ډیر مین خلکو. نو اصحاب صفه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او ورته وی چې اته ایکم یحب ان یغدو کل یوم، څوک ستاسو نه ښه سړی دی چې هغه خپل سهار کې شپږ سهار کې او بیا هغه لاړ شي بتخان ته. بتخان یو د اوښانو او عقیق او یا عقیق هغه میدان دی چې هغې کې اوښان خرڅېده. فیأتي بناقتین، د بهتان او د عقیق نه د هغه میدان منډۍ نه فیأتي بناقتین او دوه اوښان ځان سره راوړي، کوماوین لکه چې ښه فربي وي او ښه څرب وي او د دوکانونو خاوندان وي، غیر اسم بدون د دې نه چې تاسو ګناهګار شئ، هغه دوه اوښان راوړئ. ولا قطع رحم فقلنا یا رسول او نه قطع رحم پکې وي، د بل چا مال نه وي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کلنا نحبه. اصحاب صفه ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ټول دا خوښ ګڼو چې د عقیق نه یو اوښان راوړو، دوه دانې اوښان راوړو. ذلک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داسې دی افلا یغدو احدکم، یو ستاسو نه سهار کی او شپه تیره کی نو الی المسجد او مسجد ته راشي فیعلم او بیا تعلیم کوي د څه شي او یقرأ او بیا لولي آیتین، دو آیات ولولي د قرآن عظیم الشان من کتاب الله، د کتاب د الله نه چې قرآن دی، خیر له دا د دې دپاره دو آیتونه ډېر بهتر دي من ناقتین، د هغه دوه اوښانو نه کوم چې ما تاسو ته وویل چې د بطحان یې راوړي او د منډۍ یې راوړي، د هغې نه بهتر دي، یعنې داسې ناقت لکه تاسو دوه اوښان راوړي دي. وثلاث او درې آیاته چې ولولئ له من ثلاث، او که چېرته درې آیتونه ولولئ د درې اوښانو نه دا بهتر دی. واربع او که څلور آیاته ولولئ دا د څلورو اوښانو نه بهتر دی. خیر له من اربع اعداء، بهتره خبره دا ده چې دا څومره چې ویل شوي دي او دا اعداد هن من الابل، څومره چې قرآن زیاتیږي نو هماغومره د اوښانو شمېر هم زیاتیږي. رواه المسلم. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تشبیه ورکړه او یو مثال یې ورکړ چې یو سړي ته د قرآن عظیم الشان آیات یا آیاتونه د اوښانو قدر دومره ډیره فایده لري او اوښ ټول عمر د انسان د فایدې دپاره اسلام استعمالیږي، خپله پې سورېږي، بار پې وړي، غوښه یې خوري، شوده یې خوري، دومره د فایدې شی دی. فلهذا قرآن عظیم الشان هم دومره فایده لري چې انسان ته په دنیا او په آخرت باندې ګټه او فایده رسوي. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې هر یو موږ او تاسو کله چې آیاتونه لولو نو د دې ته باید متوجه شو. معنا دا ده چې موږ له دې نه دومره استفاده کولی شو چې زمونږ روح باندې اثر کوي، زمونږ په تن باندې اثر کوي، زمونږ په فامیل باندې اثر کوي، زمونږ په منځ کې د مسلمانانو تر منځ اخوت او برادري کلکوي او د هغې سره کېږي نو ورورګلوي کلکوي. فلهذا دا د قرآن عظیم الشان برکت دی او دا د قرآن عظیم الشان لوی ده. الله جل جلاله دې د هر مسلمان په نصیب کې. ابي هريره رضی الله عنه روایت کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایحب احدکم اذا رجع الى اهله، آیا تاسو یو ستاسو نه دوست ګڼي چې کله خپل اهل ته راجع شي او یجد فيه ثلاث خلفات، او دلته خپل اهل ته راشي او د درې اوښانې ولري چې هغه تیارې بلاربې شوي وي او حمل وي پکې، عظام یعنی ښه قوي وي، سمان یعنی ډېر زیاتې قوي وي. قلنا نعم، نو چې غټې څربې اوښان تیارې اوښانې وي، څربې اوښانې وي، بیا تاسو هغه ومومئ او هغې سره هغه بیا تاسو راوړئ خپل کور ته. قلنا نعم، بیا صحابه ورته هو موږ د اوښانې دوست ګڼو چې وي موږ سره او راوړو کور ته. قال فثلاث آیات، درې آیاته که تاسو ولولئ یقرأ بهن، درې آیاته تاسو د قرآن ولولئ په دې باندې. احدکم فی صلاته، په مانځه کې تاسو درې آیاته ولولئ. دا یاد لرئ مونځ چې کله روا کېږي نو یا به درې آیاته به لنډ وي او یا یو آیات به اوږد وي.
دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی قال فثلاث آیات یقرأ بهن احدکم درې آیاتونه چې کله یو ستاسو نه په مانځه کې لولي فی صلاته خیر له دا ستاسو دپاره ډېر زیات بهتر دی من ثلاث خلفات د درې لاربو او څربه اوښانو نه اوښونه دا درته عظام سمان چې تیارې وي او تکړه وي دې باندې درته بهتر دی په لحاظه دلته موږ ته یو جواز راکړ شو چې په قرآن چې کله موږ تاسو قرأت لولو نو یا به درې لنډ آیاتونه لولو او یا به یو اوږد آیات لولو او که زیات هم لوستل هغه فبها والنعمه هغه بهتر نعمت دی په لحاظه دریو آیاتونه باید کم ونه لوستل شي. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن هغه څوک چې ماهر وي په قرآن کې یعنې ښه لوستلی شي په تجوید باندې برابر لوستلی شي مع السفرة الکرام البرره هغه د هغه ملایکو په ډله کې حسابېږي چې د هغې سفره او کرام برره د هغې نوم دی یعنې ډېرې نیکې ملایکې دي. والذي يقرأ القرآن ويتتع فيه وهو عليه شاق له أجران هر څوک چې وي دغسې قرآن لولي او ماهر د قرآن وي او د نیکو کارونو پسې ګرځېږي قرآن د هغه شیانو چې کله دی تتع دې ته وایي چې نښتې وي ژبه یې کلاله وي یعنی ژبه ګونګۍ وي او کله پکې ښه الفاظ ادا کولی شي او کله یې نشي ادا کولی نو د دې قرآن لوستل هم هغه سړي دپاره داسې دي لکه مشکل لري په خپل ژبه کې نو دې دپاره هم داسې دي دومره ثواب ورکول کېږي د دې دپاره د کوم ثواب چې دا شاقن دی دې ته یعنی دې ته تکلیف دی په ژبه کې دې دپاره هم ډېر زیات ثواب دی فيه وعلیه شاقن دا قرآن دې دپاره ډېر سخت تمام شو له اجرانی دې دپاره به الله دوه اجره ورکوي. متفق علیه دا د بخاري او د مسلم دواړو روایت دی کله چې انسان ژبه کلاله وي او بیا د نه مایوس کېږي چې زه په دې ژبه قرآن نشم ویلی بلکې دا دې لولي الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم په خوله وایي چې دې ته زه دوه اجرونه ورکوم. عن ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای لا حسد الا على اثنين هیڅ حسد نشته مثلا یو د بل سره ضد کول او یا حسد کول نشته دی الا على اثنين مگر په دوه شیانو کې تاسو کولی شئ چې اثنين چې هغې کې ضد وکوئ او یو تر بله سره رقابت وکوئ او د هغې سره یو تر بله باندې سیالي او مسابقه وکوئ. کوم یو شی دی؟ رجل آتاه الله القرآن یو سړي ته الله جل جلاله قرآن ورکړی حافظ د قرآن دی د قرآن لوستونکی دی او وظیفه کوونکی دی وهو يقوم به اناء الليل واناء النهار هغه په دې قرآن باندې د ورځې منځونه کوي او دا قرآن لولي او په شپه کې هم منځونه کوي تهجد منځونه کوي او نور منځونه کوي او دا قرآن عظیم شان په شپه کې هم لولي اناء الليل واناء النهار په دواړو شپه او ورځو کې دا قرآن لولي. ورجل آتاه الله مالا او یو بل سړی دا خو د قرآن صاحب دی او بل د مال صاحب دی آتاه الله مالا هغې ته خدای تعالی مال ورکړی وي وهو ينفق هغه د الله تعالی دپاره نفقه کوي منه د نفقه کوي د دې الله دپاره خیراتونه ورکوي او نور کارونه کوي د خیر کارونه کوي انا اللیل و انا النهار او دا د ورځې او د شپې نیک کارونه او خیر کارونه کوي نو دا برابر دي دواړه هغه څوک چې د قرآن هغه قرآن عظیم شان صاحب دی هغه په ثواب کې او دغه سړی چې خپل خیراتونه ورکوي او خپل مال مصرفوي او ټولو خلکو ته د دې فایده رسیږي نو الله جل جلاله دې دپاره ورکولی شي. موږ تاسو دا کولی شو که نور هېڅ هم نشو ویلی دا قصار آیاتونه مثلا موږ تاسو ویلی شو اخیري سپارې صورتونه باید موږ یاد کړو لکه فرضاً الم تر کیف یاد کړو لإیلاف قریش یاد کړو د هغې نه وروسته بیا الهاکم التکاثر یاد کړو بیا وروسته د هغې نه ارأیت الذي یاد کړو بیا قل یا الکافرون یاد کړو یا اذا جاء نصر الله دا یاد کړو یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او قل هو الله احد یاد کړو. دوه سورتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوښ وو چې هغې به د سهار په سنتو کې بیا همیش دپاره ویل او په نورو سنتو کې بیا هم اکثر وخت ویلې. عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به
قل یا ایها الکافرون په ډېرې جلتۍ سره د سهار په سنتو کې ویو چې بیا به جومات ته ته او قل هو الله احد بیا دا په همیش دپاره به ویو او دا به دومره په تیزۍ باندې ویل چې ما به کله کله ویل چې فاتحة الکتاب کې پاتې شو دا دومره زیات دا صورتونه وي او نورو منځونو کې به هم داسې راغلي ډېرو اکثرو منځونو کې چې دا دواړه صورتونه به ویل موږ کې یو صورت باندې مدام منځ کوو معنا دا ده چې موږ کوشش نه دی کړی نو باید موږ تاسو کوشش وکړو چې په مختلفو صورتونو اقلا په دغه وروستۍ ټولو صورتونو باندې په دې لنډو صورتونو باندې انا اعطینا والعصر دا خو یاد دی که نه په دې باندې منځونه وکړو نه دا چې هماغه یو قل هو الله ټینګه ونیسو او نور په هېڅ شي باندې هم نه کوو د دې ضرورت دا دی چې موږ تاسو قرآن یاد کړو ځکه قرآن درته ویل چې څومره صفتونه لري او څومره د انسان دپاره ګټې لري او د انسان دپاره څومره خیرونه لري په لحاظه د دې ټول خیر نه اوچت خیرونه د قرآن عظیم شان لوستل دي او ما درته مخکې هم دا وویل چې دا د مانځه قدر مثلا یو منځ څومره ډېر ثواب لري جنت ته تاسو داخلوي او ټولې ګناهونه هم عفه کوي الله جل جلاله درته ډېر ټولو اجرونه درکوي قرآن عظیم شان لولئ راوایخلئ مخې ته یې ونیسئ او ویل چې کله پکې سړی ژبه یې پکې نښلي هغې دپاره الله تعالی دوه اجره ورکوي یو اجر د ژبې د نښتو او کلالتوب د ژبې دی تړتړیتوب د ژبې دی او یو په خپله د قرآن لوستل دي په دې دواړو حالاتو کې الله دوه اجرونه تاسو ته ورکوي څومره چې تکلیف وباسئ په قرآن عظیم شان کې ځکه قرآن زموږ کتاب دی که موږ هندوانو ته لاړ شو د هغو ګرنج کتاب دی که موږ یهودانو ته لاړ شو د هغو تورات کتاب دی که موږ عیسویانو ته لاړ شو د هغې انجیل کتاب دی د بل قوم ته لاړ شو داود علیه السلام ته هغې زبور کتاب دی او د مسلمانانو کتاب قرآن دی او په دې قرآن کې د دنیا ټول نعمتونه شته دي او د ټول نعمتونو سره دی دا زموږ قانون هم دی دا زموږ دولت هم دی دا زموږ اجراءات هم دي دا زموږ اخلاق هم دي دا زموږ ډیپلوماسي هم ده دا زموږ سیاست هم دی دا زموږ حکومت او حکومتداري هم ده دا زموږ ترمنځ ورورګلوي هم ده دې کې د حقوقو د هیڅ د وجایبو او د ټولو شیانو د تجارتونو د اقتصاد د زراعت او د نورو د ساینسي تقریبا 1000 آیات یوازې په ساینس کې د قرآن کې راغلي دي باید دې ته موږ تتفکرو باید تعقلو تتدبرو باید دې کې تدبر وکړو قرآن عظیم شان خپل کو تر څو زموږ په مغزو زموږ په ژوند کې قرآن عظیم شان راشي دومره یو بختور کتاب که خلک کتابونه لیکي هر څومره یې ولیکي نو یو وخت اکسپایر کیږي اما قرآن عظیم شان چې کله نازل شوی یو حرف هم خراب نشو او یو ټولو یهودو او نصارا کوشش وکړو هیڅ کار یې ونه شو کړی د قرآن عظیم شان لیدل ثواب لري باید وی ګوري د هغې احترام کول ثواب لري د الله کلام دی موږ تاسو الله په دې پیژنو چې موږ یې پیدا کړي په لحاظه د دې احترام وکړو او د قرآن عظیم شان په لاره باندې لاړ شو الله به موږ تاسو ته په دې دنیا او په هغې دنیا خیر واچوي او انسان ټول عمر خپل خیر او نیکي غواړي ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى خير خلقه